پښتون نه یم پتا باندې پښتو نه کم مونږه مانځه ته نیتونه په پښتو کې تړو مونږ یو دومره پښتانه د یو ورځې ماشوم په رسو کې تړو. ښایسته فلم و. فلم کې مطلب یو ویلن او یو هیرو څوک د پکې خوښ شو؟ یاره شهید هم پکې خوښ شو، دا ویلن هم پکې خوښ شو ځکه ویلن کار څه یو ښایسته ماشاءالله ښایسته کار یې وکړو. ښایسته فلم و ښایسته او جی ماما فلم دی وکړو او اوس بیا ګورو باره ګوري او خشته کاری کړی جی بالکل چې ما څنګه کار دی ډېر خشته کاری کړی جی ها بالکل دا لیک نه دی خشته کار کړی دی پکې چیما نوې ویلن دی د فلم کې چیما ډېر ښه کار یې پکې کړی دی او بل دا فلم یې داسې یو فلم یې جوړ کړی شاید عثمان صاحب فلم ګورې که نه بورکۍ به دی نه. صاحب څنګه فلم دی وکړو او فلم وکړو فلم څنګه مطلب یو هیرو پکې شاهد خان یو پکې ویلن څوک دی پکې خوښ شو؟ یاره مونږ خو راځو شاهد خان لا حاجي خو دې ویلن په خپل ځای خسته کار کړی او دا په کار چې دغه شان نیو ویلن نشي د فلمونو نور هم په مخ کې لاړ شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمندو عادیحانم تاسو ګورئ سباون ټي وي. قدرمندو دا وخت نننۍ ورځ 14 اگست دی او راغلم پکچر هاوس سینما پېښور ته ملنګي فلم به تاسو تقریبا یو څو ورځې نه بالکل روان دي ډېر کامیابۍ سره د مخکې نن د فلم درېیمه ورځ د ډېر زیات رش دی دننه حالونه مکمل ډک دي. زما سره د فلم ډایرکټر شاهد عثمان صاحب ولاړ دی. شاهد عثمان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه مهرباني. د ټولو مخکې له تاسو د فلم مبارکي د مبارک شو ډېر زبردست فلم او ډېر زیات ښه رسپانس راکړ. څه به وغواړئ؟ ډېره مننه عادي خان بھائی. د هر ډایرکټر یا د اکټر دپاره کامیابي همدغه وي چې عوام هغه خوښ کړي اپریشیټ یې کړي د هغه فلم خوښ کړي او هغې له بار راځي او ګوري نو د ډایرکټر دپاره د دې نه غټه خبره نه نو فلم ملنګي چې کوم دا نن درېیمه ورځ او کوم ریسپانس دی د خلکو نو زه د خپلو پښتنو کتونکو د مینوالو ډېره شکریا ادا کوم. بل چې وګورو یو نوې چهره یو نوې ویلن پکې تاسو کاست کړی دی آیا دغه سوچ دغه تاسو لور چې انشاءالله به کامیاب شي؟ اصغر چیما زما سره مخکې هم دی نه د درېیو فلمونو کې دی نه مخکې کار کړی دی هغه کې ما کتلي وو چې یاره داسې نوې هلکان خو راشي خو ډایرکټر به څه وکړي ډایرکټر خو ټوله ورځ هغه ته لګیا وي داسې یو کس کې هغه ګډس نه وي هغه هنر پکې نه وي نو د ډایرکټر کمال هم دا ته نه وایم چې 100% د ډایرکټر کمال وي آرټسټ د یو ایکشن چې کوم دی ریاکشن هم وي ته یو ایکشن کې دی به تا له ریاکشن راځي نو هغه چې کوم دوه درې فلمونه مخکې ما سره کړو نو ما کتلي فلم کې څه دا چې جهانگیر نه ښه کار کړی جهانگیر نه پکې چا ښه کار کړی؟ اظهر شیما پکې ښه کار کړی جهانگیر نه یاره جهانگیر خو نه کردار پکې ښه کار یاره یوازې ګوره جهانگیر خان خو جهانگیر خان دی که نه ښه کردار کب جهانگیر پورې نه ده دا چې ښه کار کم سړی کوي بس فلم ښه سوپر هټ دا چې په اختر لګېدل بیا به نور هم ختلی او ډېر نوی ویلن چې کوم دی دغه نه ښه مطمئن یې او ډېر ټول فلمونه پیسې میسې خو نه درکړي نه دا شاید فلم ګورم همدار د ارباد ګورم و دا فلم مې خوښ انجینر د کس کې زه شته ټیلنټ پکې شته کار یې کړی دی نه مخکې هم ډېر ښه کارونه کړي خو دا یو داسې و چې دا لکه انډیپنډنټ دا یو داسې وګڼه چې د هغه په اوږو باندې ټول بوج و. بل سر که وګورو دا سلیما چې کوم دا زه به وایم چې مطلب دا خو زړه ده خو په هر خلک د فلم بیا د نوي کس دپاره یو نوی دغه دی دغه تاسو څه ګڼله چې یاره دغه سلیما مطلب دومره پبلک به دلته راشي؟ دا سینما چې کومه ده ډېره ښه سینما ده خو چونکې دا مشهوره دی دپاره چې په دې زاړه فلمونه چلېږي زیاتره نو نوي فلمونه پرې ډېر کم لګېدلي دي خو نه چې کوم عوام راغله هغې هغه روټین چینج کړو چې نه فلم پکار دی سینما چې هر یو وي خو چې ښه فلم وي. دا نوی ویلن چې دی لږ نور محنت وکړي نو دی به لکه بیا به ډېر ښه شي او لکه اوس جهانگیر خان له داسې کردار پکار دی چې هغه هم لکه د ویلن د هیرو په هغه راشي او دی پکې ویلني چې څوک پکې ویلني چې دا اوس چې کوم دی دی لږ محنت وکړي که نه حضرت چیما انشاءالله ته خبره وکړه راتلونکي اوس فلم هغوی هلته ډسکس کوي جهانګیر صاحب سره خبره روان فلم چې کوم دی هغه د دې چیما او د جهانگیر صاحب دی جهانگیر پکې هیرو دی چیما پکې ویلن دی ته خبره ما خو دا مول چې تاسو نوی اوس د دې نه بل چې کوم فلم روان دی هغې سره بالکل ډسکس کېږي هغې کې هم څوک کار کوي د هغې کاست لږ مونږ پرده کې ساتو یو څو ورځې کې انشاءالله هغې نه اوس هم کوو هغه هم لږ چینج شی دی که خیر که نه نو اوس فلحال زمونږ د هغې څه پروسس روان دي چې د هغې څه اګریمنټس وغیره دي هغه وشي نو هغه به بیا مونږ اناونس کوو. ستران خو دومره به دغه نه کړي خو دا دی چې شته دې فیلډ کې خلک بغض ساتي خو بهرحال عوام چې کومه فیصله کوي اصل فیصله هم هغه وي که نه که زمونږ په فیلډ کې ملګري یا زمونږ دوست دشمن چې هغه د هغې څه غواړي یا خو نه کېږي که نه یو الله چې څه غواړي کېږي او یو چې عوام څه ستا خوښ کړي نو هغه کېږي نو عوامو زمونږ فلم خوښ کړو جهانگیر هیرو راشي نو ښه به او دی ورسره
دی ورسره ویلن راشي جهانگیر ورو راشي او چیما ویلن راشي ویلن راشي مطلب ښه کار کړی دی بهترین فلم دی وکړو فلم یاره د نی ویلن خلک ډیر زیات صفات کې دي دیلو بالکل ډیر ښه فلم او ښه کار پکې شوی دی زه عمده امید غواړم چې دغه شان د نویو کسانو ته لږ چانس میلاو شي موقع میلاو شي زاړه خو اسم زاړه دی یا شاباش جهانگیر خو ډیر د وخت نه هر سړی ګوري ماشوم یې پیژني او چې دا کوم چیمه صاحب راغلی دی نو موږ یو چې دته څه کار میلاو شي نو ښه خبره ده دام د پښتو یو هغه دی که نه چې دته موقع میلاو شي خبر شو لاړه ډسکس شروع په فلم باندې اوس پکې جهانگیر واغ هیرو او ویلن پکې چیما واغ زغه ولا سره وای غواړي نو دا خو چې کوم دی جهانگیر خو یو زوړ ویلن دی که نه نو جهانگیر ته هم په کار دی چې ښه کار کوي جهانگیر صاحب هم ښه کار کوي او بل د چیمه صاحب چې کوم دی دم ښه کار کړی دی ډېر زبردست کار صاحب مطمئن شوي یاره زه بالکل دا چې ځان سره لږ محنت او خواري وکړي نو انشاءالله تعالی د جهانگیر صاحب نه به دا خپه اړی دا امید لرو انشاءالله تعالی او انشاءالله موږ به بیا هم داسې فلمونو ته راځو چې دغه شان د ښه کارونه شوي او شهید عثمان صاحب ښه ډایرکټري کړی دی ورسېدي څنګه چل یار خیر دی روح ښه فلم یو کړو فلم مې وکړ یا کوم ځای نه راغلی او شیرګل نه فلم لپاره راغلی فلم کې څوک پوښتنه یاره فلم کې خو شهید خان له موږ را دوه فلمونه جوړی که نه خو چې جهانگیر پکې نه بیا مزه نه کوي او نی ویلن پکې سپک شو کنه نو هغه په شان کار یې خو نه کو کار خو پکې نورو ښه وکړو د دغه سره چې کم راغلي شهید خان سره زاړه اکټرانو خو دې منم خو نیمه موقع ورکول پکار دي کنه بس نوی خو جهانگیر ته نه رسي وروره جهانگیر نه بیا کار نه کوي نو کار به کوي خو چې هغه ته ورسي که نه دا خو هغه ته نه رسېدلی هغه اوس نوی راغی په یو پیره خو نشي دغه کېدی هغه خو چې کم کردار کوي که نه دا هغه کردار ته نشي رسېدی السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی فلم یو کتو بالکل مې وکړه کوم ځای راغلی یاره ورسک روډ ماتره مطلب پېښور نه فلم کې څه زده کړه نیو څه چینجمنټ پکې اپا کیو خو فلم کې اصغر چیما نه ویلن دی ښه کار یې کړی دی ښه برابر کار یې کړی ښه خسته کار یې کړی دی انشاءالله چې آینده لپاره ډاکټران ته داسې مکور کړي که نه نو که جهانگیر مقام نشي موندلی نو یو شان به ورسره شي او بالکل به یو شان شي بالکل پکې شته ښه برابر دی پکې فلم دی وکړو وکړو فلم کې څوک پوښتنه فلم خو خسته فلم و ویلن خسته کار کړی عثمان صاحب ته خسته کار اخیستی دی او ډېر زبردست فلم و میوزیک هم ښه مزېدار و او فلم خو خسته فلم و چیما پکې چې کوم ویلن کار کړی هغه پکې ښه کار کړی ښه کار یې دی اخیستی عثمان صاحب خسته کار یې دی اخیستی دی د نویل کچر داسې پکار دی چې چانس چې کوم موقع ورکړي نوی ټیلنټ لپاره بالکل وردي کې هر چاله دی ورګه خسته کار دی وخت خسته کار دی اخیستی دی ښه کار یې کړی دی او زبردست کار خب برابر جی مونږ ارشد خان تم خواسته جا خپل سره مامانی موالي نور سلیماغان علماء او جا په فلم کې مطلب تاسو زیات د شاهد فایني ته چا پېنه دي مونږ بس مړه شهید فین یو غواړو جی اشتاو جی بس لګي ور سره ته ملګری چیرې وي جهانگیر پکې نه وي فلم مزه نه کوي ترکمه پوره وي جی بس کنه او جا دا کنه مطلب موقع پکار دی ټینډ نو پکار دی او لومه هو ډایلاګ کمال ډیر خطرناک جی وی غرور دغه ماڼۍ به در نه پاتې کم ویم غریب خداخاني به در نه پاتې کم واجی ها کم ځای راغلی جی زه د زرخانې نه راغلم زرخانه پېښور کې ده او جی پېښور تون کې روز راغونه مې دا کمنټس اغستو چې په فلم کې چې کم مطلب یو نه ویلن اکا شوی چیما نو ټول خلکو چې ډیر زیات کم کتون کې خپل کمنټسون تاسو ډیر زیات خلک خو نور هم کوشش کوي چې دلته کم نور مطلب کتون کې راغلی او فلم وای کتو دا سره به هم په دغه حواله خبرې کو موږ سره اوسئ